السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه بیا هم ستاسو ملګری لطیف مهربان یم. ګرانو ملګرو، نن زه تاسو ته بعضې ویبسایټو باره کې عمومي معلومات درکوم. یعنې مشکل دلته دی چې بیا ما ته ډېر دوستان مسیجونه کوي، راته وایي چې آیا دا امکان لري چې موږ آنلاین پیسې لاسته راوړو، دا څنګه کیږي، دا رښتیا داسې دی که نه دی. نو څنګه چې ګران دوستانو ما تاسو ته مخکې ویلي چې دا امکان لري، مشکل نشته. ګوره ما تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې پروف هم درښوده، درته مې ویلی چې څنګه بعضې یوټیوب اکاونټونه دي چې د هندوانو او د امریکایانو ما تاسو ته درښودل که نه، هندي هلکان چې ول چې هغوی ما تاسو د هغوی هغه عاید هم درښوده چې څومره هغوی عاید لري، تاسو ما چینل کې هغه کتلی شئ. صحیح دی. نو نن ګران دوستانو په کوم موضوع در سره خبرې کومه، هغه درته زه وایم، خو هغه نه مخکې له تاسو نه هغه همیشنۍ زما هیله چې ما فیسبوک پیج لایک کړئ، ولې زه خپل ټول ویډیوګانې دې لارې نه شریکوم. انسټاګرام کې هم که ما چېرې فالو کړئ، زه انسټاګرام کې ډېر ښه شیان شیر کوم، یعنې انشاءالله تاسو به خوښ شئ. او بل په ټویټر کې که ما فالو کړئ نو مستقیما د ما ویډیوګانو تاسو درځي، ولې زه خپله هره ویډیو یوټیوب لارې نه چې شیر کوم تاسو سره هغه مې لینک کړي دي ټویټر ته، مستقیما ټویټر ته راځي. نور دا دوستانو چې ما دا چینل خو تاسو لیدلی دی، نو دا هم سبسکرایب کړئ چې هر ویډیو زه اپلوډوم بیا تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. صحیح دی چې تاسو وشئ کولی هغه وګورئ او ورنه استفاده وکړئ. صحیح دی. اول دوستانو موږ راځو پیپال ته. صحیح دی چې ما نه ډېر ملګري پوښتنه کوي چې دا پیپال څنګه دی، پیپال څنګه کیږي. پیپال عمومي که درته ګرانو دوستانو زه درته تشریح کړم، پیپال یو داسې خدمات دي چې تاسو کولی شئ د هغه د لارې نه پیسې خپل اکاونټ ته ټرانسفر کوئ. اوس پیپال څه شي ته ضرورت لري؟ پیپال چې کوم شي ته ضرورت لري هغه دی ماسټر کارت. صحیح دی. ماسټر کارت به تاسو انشاءالله لیدلی. اوس افغانستان کې ماسټر کارتونه شته، اما متاسفانه چې تاسو څنګه پوهېږئ چې د موږ ماسټر کارت پیسې موږ نشو د ماسټر کارت کې ریسیو کولی. صحیح دی. او دې نه موږ تاسو آنلاین خریداري کولی شو، خپل پیج سپانسر کولی شو، نور شی کولی شو. صحیح دی. آنلاین هر چیرې چې وي ټوله دنیا کې، اما بدبختانه چې پیسې دې سره لاسته نشو راوړی، پیسې ریسیو کوی نشو د سره. صحیح دی. دلته به تاسو پرسنل به انتخابوئ. صحیح دی. پرسنل چې مې انتخاب کړه دلته به ساین اپ کېږي، دلته هم ساین اپ کړه، هغه نه به دلته راته لیکلي دي چې لینک ټو ماسټر کارت. او ماسټر کارت سره لینک کوئ بیا چې تاسو هر یو ویب سایټ سره لکه خیر دی اوس که فکر تاسو کړی وی که تاسو چېرې کار کړی وی که نه وي کړی نه پوهېږم، اما یوټیوب خو چې دی پیسې اوس ویسټرنیان د لارې نه هم رالېږي، خو بدبختانه چې افغانستان کې نه رالېږي ویسټرنیان د لارې، اما وایر ټرانسفر کېږي. وایر ټرانسفر افغانستان ته کېږي، افغانستان کې پیسې راځي اکاونټ ته، خو دلته مشکل دی چې د افغانستان بانکونه ته اکاونټ ته نه ډیپوزیټ کوي، دلته دوی مشکل لري. صحیح دی. اما نور ویبسایټونه که چېرې تاسو ورسره کار وکړئ بیا هغوی اکثره یعنې په سلو کې 99% پیپال ته ټرانسفروي. پیپال کې جیمیل سره لاګین کېږئ. صحیح دی. ایمیل سره مو لاګین کېږئ، نو هغه نه بعد به هر چېرې تاسو نه وغواړئ تاسو پیپال اکاونټ لرئ، یوازې به هماغه جیمیل اکاونټ ورکوئ. جیمیل اکاونټ مو چې ورکړه نو خو ما تاسو ته اول کې ویلې که نه چې هغه به تاسو لینکوئ خپل ماسټر کارت سره، هر پیسې چې هغه تاسو جیمیل اکاونټ ته رالېږي او مستقیما یې تاسو ماسټر کارت ته څه شي در ټرانسفر شي. صحیح دی. بل دوستانو ویلي چې آیا موږ کولی شو ما سې والا یوټیوب نه کوم بل داسې پلیټفارم وي چې هلته موږ پیسې وګټو. دا ډیلی موشن په نامه دی، دغه دی، تاسو وګورئ. دا ډیلی موشن دی ګرانو دوستانو. د ډیلی موشن باره کې نه تاسو ته داسې عمومي اوورڤیو در کوم. صحیح دی. بیا نور معلومات به انشاءالله به په ارامه درکړم او مکمل دې باره کې زه ویډیو درته راکوم. صحیح دی. دا څنګه دلته یوټیوب وبخښئ اکاونټ څنګه جوړولی شو، څنګه سره پیسې لاسته راوړئ. صحیح. دا ډیلی موشن دی. دې لپاره زه درته ویډیو کوم، ولې دا هم یو مکمل ویډیو ته ضرورت لري، دا زر نه کېږي. صحیح دی. دا لکه یوټیوب داسې یو پلیټفارم دی، دلته ویډیو اپلوډ کوئ، به ویډیو هم چې ویو اخلي تاسو کولی شئ پیسې ورسره وګټئ. صحیح دی. بل یو دوست موږ ته میسج کړی و چې آیا د لینک د لارې نه موږ کولی شو چې لینک د لارې نه پیسې وګټئ. دا ګوره ما پرون په خپله بله ویډیو کې هم څه کړی، تاسو به راځئ لکه فرض کړه BBC پښتو. صحیح دی. BBC پښتو دا دلته تاسو وګورئ دوستانو. زه یو ویډیو زه درته وښیم یو دانه لینک، دا شارټن لینک یا ایډ فلای لینک، ډېر داسې ویبسایټونه دي چې لینکونه تاسو شیر کوي، دا ډېر ښه پیسې ورکوي. ګوره دوستانو دا چې زر ځلې تاسو په هغه لینک باندې څوک کلیک وکړي، صحیح دی، زر ځلې بیا تاسو ته درکوي دا $1. صحیح دی. $1 بیا دوی هم پیسې له پیپال د لارې نه ټرانسفر کوي. صحیح دی.
ګوره دا پر دې تاسو فرض کړئ دغه یو لینک مونږ راواخیست صحیح ده دا ګوره بخښنه سره دغه لینک شو صحیح شو دا لینک دا ګوره یو آر ال دا مې راواخیست دلته به راځئ دلته به چې لاګین واګین هر شی مې ورته وویله خلاص مې کړه صحیح شو ګوره دلته وګوره لاګین لاګین مې ورته وویله زه تاسو ته خلاصه د نن عمومي کار کوم صحیح دی دا شارټ نم دی او څه سم کولی شي خیر دلته لږ مشکل دی ما نوم نه اخلي صحیح دی اما دلته تاسو کولی شئ مستقیما څه وکړئ دلته لینک شیر کړئ دلته به شارټ نم ورته ووایئ صحیح شو شارټ نم چې ورته وویلې دلته دې نه بعد بیا تاسو دا لینک درې کوئ اوس خو دا وګورئ مستقیما داسې کاپي به یې کړئ صحیح شو کاپي شو کاپي م چې کوئ فقط دلته به څه کوئ دلته به راځئ بخښنې سره دوستانو چې لږ مشکل پیدا شي دلته به څه کوئ یوازې به شیر کوئ صحیح دی دلته به داسې شیر کړئ دلته به پورته ورکړئ هیډینګ ورکړئ شیر کړئ مشکل نه لري صحیح شو شیر کړئ بیا دلته څومره کسان چې تاسو په دې لینک باندې زیات کلیک کړئ هغومره تاسو پیسې ډېرېږي صحیح شو ګوره دا مشکل نشته ګوره دغه لینک دی تاسو کولی شئ دا زه ویډیو ډسکرپشن کې خیر درته شیر کوم صحیح دی تاسو یې چک کړئ مشکل نه لري بل راځو دلته ایډ فلای ته صحیح دی ایډ فلای هم دغسې ویب سایټ دی ګورئ تاسو له بخښنې سره چې نو انټرنیټ د افغانستان دی لږ مشکل لري دغه دی ګوره دوستان دلته د سره فیسبوک لار هم نه لاګین کیدای شي هر لاره تاسو وغواړئ صحیح دی تاسو فیسبوک د لار نه ګورئ لاګین شم کله کله خیر دی مشکل پیدا کوي د انټرنیټ د وجې نه لاګین وت فیسبوک دا دوستانو وګورئ تاسو دوستانو خیر لږ مشکل بعضې وخت ورکوي نو تاسو وګورئ دا خو هېڅ مشکل نه دی تاسو کولی شئ یوازې لاګین شئ کنټینیو از لطیف ګورئ ښه خیر دوستانو دا به څوک خیر دی بعضې وخت مشکل ورکوي زه عمومي تاسو ته نن غواړم او پوه یې کوم صحیح شو ما تاسو ته اول کې مې ویلې دغه دی صحیح شو ګورئ لطیف مهربان هغه یې ګورئ بخښنې سره چې ما هغه بل اخواته کړ وی سی پښتو دا یې وګورئ دا لاګین کېدل او راجستر کېدل ته هېڅ مشکل نه دی صحیح شو راجستر هېڅ مشکل نه دی دا ګورئ په 1510 ویو کې تقریبا ما پیسې ګورئ $0.5 شوي دي زه متاسفانه چې دې ته ډېر بېکاره نه یم صحیح دی نشم دلته دا مخ ته وړی نو ولې ما اکاونټونه دي نو هغه کې زه ډېر زیات مصروف یم صحیح شو فرض کړئ ګوره دغه د یو آر ال ما په دې باندې کلیک وکړه په سوریې د برید په اړه د سپینې ماڼۍ ناسته بې فایده صحیح شو دا به لینک راواخلئ دلته پیسټ به یې کوئ شرینک به یې کوئ صحیح شو کاپي دلته به راشئ تاسو خپل پیج ته پیج پروفایل هر شی که لرئ که وایبر کې اکاونټ لرئ که فرض که ټویټر کې ښه فالوور لرئ که فرض که کوم ګروپ لرئ په فیسبوک کې دلته به هیډینګ ورکړئ لکه احمد محمود هر شی چې ورکړو که نه صحیح شو لاندې به راشئ ته به ورته ولیکئ صحیح به شیر به کوئ کېږي نو هېڅ مشکل نه لري صحیح دی داسې به کوئ صحیح دا کېږي نو ماسې والدین هم دوستانو ډېر زیات نور ویب سایټونه دي زه به انشاءالله یو درته تشریح کړم او بلاګر به هم زه تاسو ته تشریح کړم یو ملګري ما نه دی بلاګر باره کې پوښتنه کړې وه صحیح د بلاګر هم درته شیر کوم ډیلی موشن هم درته شیر کوم درته ویډیو پیډه کوم او پیپال باندې پیپال کې څنګه اکاونټ جوړیږي څنګه هغه تاسو لینک کوئ له خپل ماسټر کارډ سره هغه به هم درته شیر کوم درته وبه یې ښیم صحیح دی انشاءالله زه ټول درته جوړوم تاسو به یو انشاءالله زده کړئ صحیح دی نو انشاءالله چې تاسو څه زده کړي وي او یو هیله له تاسو دوستانو زه چې لرم
چې ما ته اکثره وخت دوستان وایي زه چې یو شی ورته تشریح کوم وایي په دې موږ صحیح پوه نه سولو. تاسو نو لطفا یو هیله تاسو ته لرم چې کوم شی ته زه تشریح کوم په دې معنا نه چې هغه ټول شیان هغه ویب سایټ یا سایټ یا کوم شی وي چې هغه باره کې زه ورته در کوم هغه ما مکمل نه دي معلومات. داسې نه دی چې فرض کړه زه د ویب سایټ باره کې 100% پوهېږم. تاسو په خپله لږ کوشش وکړئ لږ هلې ځلې وکړئ صحیح دی هلې ځلې وکړئ. ګوره فرض کړه دغه ایډ فلای کې ما ورته دلته تاسو ګوره ویډرا فارم سپورټ دا نو ټول شیان دې باره کې تاسو باید خپله پوه شئ صحیح دی. کوشش وکړئ انشاءالله پوهېږئ چې ستاسو کار نشته چې تاسو هغه زده نه کوئ صحیح دی. او بل تاسو نه آخر کې دا هیله چې ما پیج لایک کړئ او انسټاګرام کې ما فالو کړئ چې انشاءالله ما ویډیو هم نه تاسو خبر وئ. او انشاءالله زه په راتلونکي کې تاسو ته یو ټریک درښیم چې څنګه تاسو کولی شئ دغه 4,000 واچ ټایم په یوټیوب کې واخلئ صحیح دی. که نو اوس ګوره تاسو ته ما وویل که نه خپل پخواني ویډیو کې ولې ما ته چې یو ملګري شکایت کړی و چې تا ویډیوګانې ټول هلته تاسو مونیټایزیشن په یوټیوب کې ډېر زر آن کړ اما مونږ یې چې کوو نه کېږي. ما تاسو ته ګوره مخکې تقریبا یو منټ مخکې یو ویډیو ډک کړی مې درته وویلې چې اوس هغسې نه کېږي لکه پخوا چې و. اوس باید اول چې یوټیوب اکاونټ جوړوئ 4,000 واچ ټایم ولري یعنې 4,000 ساعته ویډیوګانې تاسو خلکو کتلي وي ورسره 1000 نفره سبسکرایبر ولري صحیح دی. اوس هسې نه کېږي. اوس زما خپله چینل چې دی امام اوس نه دی مانیټایزیشن آن نه دی پکې ولې نه لري سبسکرایبر صحیح دی. پخوانی چینل مې چې و هغسې مشکل پیدا کړ هغه ډیلیټ سو هغه درلوده هغه مشکل نه ده هغه ډیلیټ سو مشکل پیدا کړ صحیح دی. اما اوس چینل مې دا چې دی دا نه لري صحیح دی. نو تاسو کوشش وکړئ انشاءالله رسیږي هغه مشکل نه لري. او نور ویډیوګانې درته انشاءالله په روان وختو کې ډکوم انشاءالله تاسو له دې ویډیو نه څه شی زده کړي وي. بیا هم که تاسو کوم پیشنهاد کوم خبرې باره کې پوښتنه کوئ نو تاسو ما فیسبوک پیج ته هم کولی شئ چې میسج راته وکړئ او یوټیوب چینل کې هم کولی شئ میسج وکړئ کامنټ وکړئ هر شی کولی شئ زما خدمت کې انشاءالله دوستانو تاسو ټول روغ جوړ راته وئ انشاءالله بیا به سره وینو. ښه وخت فعلا دپاره خدای په امان.